ابل ورځ قربانای چې تاسو کول اول په ایمان وای چې دا قربانای سرمنې د پاره څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دی مولا له خو نه و ولی زه متیازو تناستم نو دا سنبای را ته نه و پاکه کړي ته دغه ورځ باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته ما خو خپل مولا له ور نه کړی بس لاړ شو پروام نه کوي مرستا غوندې دله سرمن کدی مولا ته تللی وی د دې مولا نه لوی دله به بل نه وی خدای چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنوس هم ورکړی تیکڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکڼه یې ګرځوه نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ قربانی دې وکړه که دا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه ګنډېر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوهې کې قربانی وی اراقة الدم ته په دغه ورځ وینه تویول دې ته قربانی وی غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وی د انسانیت تقاضا بیا دا ده چې چا قربانی نه کړي او هغه له 2-2-3 سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو 2-2-3 سیره ما خپل ځاني یو غوی اغستی و په 200 کم 21,000 روپۍ باندې 200 کم 21,000 هغه 9.5 منه وختو کور کې مې وویل چې تیکه ونه ګورم ګوره دا غریبان دي او دا ښځې دي او ماشومان دي وړئ خدای مهرباني وه چې 1 بجه کېده تیکه پاتې نه شو ګډوره مې اغستی و په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم غوا ما کیسه ونیسه او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره عزیزانو عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله ځکه چې هغه سره مینه ډیره هغه ور سره خوارای ډیره کړي نو چا سره دي چې مینه ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه زه درته دغه بیان نشم کولای چې اب څومره اجر یو څومره به ثواب بیا مالدار سره به لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ولا لکه وای چې شرطي پوره شي نو شرطي پوره یعنی اب لس ګډانه لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی دا چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم داسې دي چې اتیانه لالول شي هغه چې وګورئ نو پیشوګي ګوري کم یو چې ګوري پیشوګي به روان کړي دا خو خانان دي کنه دا غیر چاپیر خان دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیه هغه ټام کو بی وقوفه بیا د زمانه ما یوازې خان نه واغستنو مردار به کم خان ور سره وای نو د خانانو ګډان چې وګوري پیشوګي اغستی دا سی واړه واړه هغه وجه څه ده خو بزان لتیکیمی کی ورتول لال کړي نو قربانی نه قربانی هغه د چړ دی پیو دردیږي لکه د ابراهیم علی السلام زړه دردیدل او د اسماعیل په مرای چاړې خو باندې چړ دی پیو دردیږي دمره پیسې درنه پلاړی شي چې د اړه کې د درد پیدا شي آرام کینه په دې قربانو جنتونه نشتا دا منځونه خپل وګورئ کاکا اسې ځانم مستړی کوي بس لویه خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا نه د خدای دیدار شتا نه د رسول الله شفاعت شتا ایس نشتا بس یو زناوره یو ساروی وانډې خورا او غل کوا او پای ور کوا
او سوټي کوا او پچې کوا یو ځاناورې دا ځای دی چې د الله کور شوی نه تر څو پورې. مولانا روم وایي چې بخدا کسی نہ امرا، بخدا کسی نہ امرا، بشگاف جان بیرون کن، بخدا کسی نہ امرا، بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانه تو دیگرے چکار دارد، کہ درون خانه تو. په خدای قسم سینه میں اوشلوا، زړه میں را بهر کا، زړه می سیره کا، دننه پزړه کې می وګورا. اے الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دننه راشي. چړه دی د خدای کوری الا بکار کی، او چړه دی د دنیا کور، وړه دی د شیطان کور، وړه دی د خزې کور، وړه دی د بچو کور، وړه کې د نور خیالاتو او د خدای کور نو. ایس لګیا اوس پته به ولګي په لوی لاهور، پوه شوې؟ په لوی لاهور به پته لګي. لوی لاهور دا د ړومبۍ ورځې مازدیګری سړی چې مړ شي او خخي کی کار ټیمي په هغه په قبر کې زړی مازدیګري، دغه ته لوی لاهور وایي. دغه لوی لاهور به بیا درته پته ولګي چې کاش چې زما زړه د خدای کور. ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستاوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم. الله به ورته وایي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه. وینیسئ نو عزیزانو، الله دې وکړي چې زمونږ زړه د خدای کور شي، چې څو پورې زمونږ زړه د خدای کور شوی نه تر هغې پورې هېڅ نه کېږي.